په خوست ولایت کې د کرکټ بورډ لخوا د زرغون افغانستان په نامه د ورځنیو لوبو سیالۍ روانې دي. د کرکټ بورډ ویاند وایي دا سیالۍ په دې موخه جوړې کړې چې ملي لوبغاړي د راتلونکو نړیوالو 500 ورځو لوبو لپاره چمتو شي او همداراز ځوان لوبغاړي له ملي لوبغاړو زده کړه وکړي او د دې ترڅنګ ځوان لوبغاړي له کامرې سره بلد شي. نوموړی زیاتوي په دې لوبو کې ګڼ شمېر ملي لوبغاړي په کورني کرکټ کې ښه ځلیدلي لوبغاړي او همداراز د نس کلنو ملي لوبډلې لوبغاړي لوبیږي. د دې سیالیو موخه راتلونکو نړیوالو 500 اوریزو لوبو ته د ملي لوبغاړو چمتووالی دی. د ځوان لوبغاړو لپاره د تخنیک او تکتیک جوړولو یو ښه فرصت دی چې د خپلو ملي لوبغاړو څخه زده کړه وکړي او همداراز د کامرې او تلویزیون او لایف تصویر سره په میدان کې بلد شي. په خوست ولایت کې د سیالیو ته راغلي نندارچیان هم زیات خوښ دي او وایي چې دا لوبې د دوی لپاره یو ښه تفریح برابره شوې ده. دوی وایي دلته چې له نږدې د ملي لوبغاړو لوبې ګوري ډېر خوند ترې اخلي او زیاتوي چې په خوست ولایت کې دي دا ډول سیالۍ نورې هم زیاتې شي. میگه دغه سیالۍ نه ډېر خوند وخلي په ډېر شوق او مینه سره دغه لوبې ته راځي چې د خوست په ولایت کې د رقم لوبې دي چې د ټول خوستوالو ډېر مینوال دي دغه لوبې. کرکټ بورډ څخه غوښتنې دغه دي چې داسې نوره لوبې دلته برابرې کړي. ډېرې خوندورې لوبې هوا چې د خوست ډېره ښه ده. دا سیالۍ چې دي ډېرې په زړه پورې دي. زرغون جام مې غواړي چې دا رقم سیالۍ لوره هم د کرکټ بورډ له خوا دلته تیار شي چې د خوستیان ورڅخه خوند واخلي. د کرکټ بورډ ویاند وایي تر دې دمه په خوست کې د 500 ورځې سیالۍ چې پایلوبې ته هم نږدې شوي دي ډېرې ښې په ارامه فضا کې روانې دي او زیاتوي چې امنیتي ځواکونو هم د دې سیالیو لپاره ډېر ښه امنیت نیولی دی. موږ له امنیتي ارګانونو ډېره زیاته مننه کوو. ډېر ښه امنیت نیول شوی، ډېر ښه امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په ډېره ښه فضا کې لوبغاړي دلته په میدان کې لوبې ترسره کوي. تماشا کوونکي ډېر ښه راځي. د تماشا کوونکو لپاره ډېر ښه سهولتونه په پام کې نیول شوي دي. نو په ټوله کې درته وایم چې موږ له ټولو ډېره زیاته مننه کوو د خوست میشتو او د امنیتي ارګانونو څخه چې د دې لوبو په ترسره کېدو کې زموږ سره همکار دي. کرکټ پوهان وایي هر هغه هیواد چې کورنی کرکټ یې پیاوړی وي ملي لوبډلې هم ډېره قوي جوړېدلی شي. دوی وایي افغان کرکټ بورډ ته پکار ده چې دې ته ورته لا ډېرې سیالۍ په کور دننه ځوانو لوبغاړو ته برابرې کړي. د کرکټ بورډ ویاند بیا په دې اړه وایي د کورني کرکټ په کچه باندې هم د افغانستان کرکټ بورډ ډېر ښه پلانونه لري چې تر اوسه پورې یو شمېر یې ترسره شوي دي، عملي شوي دي په روان کال کې او یو شمېر نور به عملي کېږي او ترسره کېږي به چې هغه کې 500 ورځې لوبې شاملې دي. درې ورځنۍ لوبې د زونونو په کچه پلان شوي دي چې راتلونکي نږدې وخت کې به پلان کېده چې په قندهار کې ترسره شي. کورني کرکټ د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی تر څو دوی په همدغه سیالیو کې وده وکړي، پرمختګ وکړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه لوبغاړي وروزل شي.